یو ملګری دا تپوس کړی دی چې په حالت د سجدې کې مونږه خپې په کومې طریقې سره کیدو. بعضې خلک کلاو خپې کیدي، بعضې نږدې کیدي، بعضې یوه څملې یوه ولاړې، بعضې دواړه پرتې وي. د ټول اهمه په دې کې دا مسله یاد کړئ چې حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي، تېره ورځ دا حدیث موږ مشکات شریف کې ولوسته چې سبعة اعظم په اوه اندامونو باندې به ته سجده کې، جبهه، تندې او پوزه یو راځي، دوه لاسونه، دوه قدمین او دغه شان دواړه خپې. دواړه خپې په حالت د سجدې کې به ته داسې اندازې سره ودرې چې د دې خپو د ګوتو سرونه په قبلې په طرف باندې شي. ډایرکټ به نیغ به نه ودرې بلکې داسې به یې لږ راټیټ کې، تاسو په هغې باندې پوهېږئ. نو خبره دا چې بیا دا خپې راټیټ کول داسې کلاو کلاو دی او که نه. نو یو حدیث نه دا معلومیږي، دا هم تېره ورځ دا حدیث مونږ وویلي، مشکات شریف کې 893 نمبر حدیث دی. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي فقدت رسول الله، ما یو ورځ نبی پاک په خپله بستر کې موندنه که، غایب مې که چې ومې کاته نو. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما تالاش وکه، لاس مې واهه را واهه، نبی پاک علیه الصلاة والسلام ما موندنه که په خپل ځکي. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما لاسونه وهل تیاره وه څه نه ښکاره کېدله. فوقعت یدي، نو واقع شو زما لاسه على بطن قدمیه، د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د خپو په د شا طرف خېټه باندې خپې داسې ودرولې وي، نو د روس طرف نه چې په لاس وهي نو دا ښه ده. او بیا دلته عایشه صدیقه فرمایي قدمۍ دواړو قدمونو باندې. نو که تاسو سوچ وکړئ چې قدمونه جدا جدا وي او لاس ویسي سره، نو یو قدم باندې به لاس لګېږي، دواړو نه. نو چې کله په دواړو قدمونو باندې لاس ولګېده نو معلومیږي چې دواړه قدمونه یو ځای کړي وو. او دواړه قدمونه یو ځای کول دا د دې حدیث نه معلوم شو. دلته به ته یوه قصه یا یو لطیفه وکړم. یو ځل داسې وشو چې تبلیغي ملګري اکثره داسې کوي چې په سیروزه کې لاړ شي یا چیله کې، نو ملګرو ته ډانچه د مانځه بیانوي. نو هغه تبلیغي عالمو دغه طریقې ورته بیان کړه چې خپې به د ګوتې به را ټیټ کړي قبلې طرف ته او خپې به یو ځای کړي. وایي موږ سره یو ملګری په تبلیغ کې تللی و، هغه په خندا شو. وایي هغه امیر صاحب نه تپوس وکړه چې ولې دې وخندله؟ هغه ویلې وي دغې طریقې باندې زمونږ استاد یو د جومات امام یو ځل عمل نه و کړی، غټ نقصان ورته ورسېده. او هغه به بیان کوي دا یې چلو شو چې موږ په مانځه ولاړو چې سجدې ته لاړو سره د امام نه. وایي وروستو ماشومانو ورانې کاوه او یو پیشو وه هغه یې په منډه کړې وه. وایي دا پیشو په اول صف کې م راټوپ کړل او په دویم کې او په دریم کې اوتره شوه، ګډه وډه شوه. د امام د دې خپو په منځ کې ننوتله او امام ته یې په مخو کې او هغې په دې پوزه او په دې مخ ولګول چې استاد یې سلام واره او ډېر زیات غصه وه چې ګوره دا م څه وکړله. نو ما ته نن پته ولګېده چې ده په یوې طریقې د نبي پاک عمل نه و کړی، ګوره څومره نقصان هغه ته ورسېده. که چېرته دا عمل کړی وي چې دا خپې بالکل جفتې کړی وي او قبلې ته یې مخکې کړی وي، نو دا به د سیفټي وه، دا به د سیفګارډ و، دا به د حفاظتګاه وه. د نبي پاک په هره طریقه یې کامیابي ده. نو لهذا ستاسو چې کوم تپوس دی، صحیح عمل او صحیح طریقه د نبي پاک دا ده. د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د حدیث نه معلومیږي، مشکات شریف کې دا حدیث دی. او تېره ورځ دا موږ ولوسته 893 نمبر حدیث دی. تاسو وګورئ چې نبي پاک په دواړه قدمونو په شا باندې زما لاس ولګېده، نو دې نه معلومیږي چې دا قدمونه دواړه جوخت وو. نو صحیح عمل دا دی چې دواړه قدمونه جوخت کړي. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبره باندې تاسو هم پوه شئ او ما ته په عمل کول توفیق اسانه کړي. الله تعالی دې زموږ د ټولو مشکلات حل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.